د ډېر انتظارونه بعد دا میاشت راغله. دې ته 11 میاشتې موږ په انتظار ناست شو. کیدای شي دې میاشتې منځ ته موږ ونه رسو او کیدای شي چې اخرې ته یې ونه رسو او کیدای شي چې دا میاشت موږ پوره کړو خو بله میاشت بیا د رمضان موږ ته به نصیب نه شي. نو دا داسې وګڼه لکه دا چې ستا اخرنی رمضان وي. که مسلمانان چې په تېر شوي روژه کې وو نو که چا پکې هغه روژه اخرنۍ ګڼلې نو هغه به ګټلې او که څوک په دې سوچ کې وو په تېر شوي روژه کې چې نه روانه بله راځي نو اوس وګوره غریبان په خاورو کې پراته خو بله روژه راتله نو کیدای شي دا زموږ اخرنۍ روژه شي او کیدای شي دې نه بعد بیا موږ په دنیا کې نه یو. خو دا پته لګي کیدای شي لمونځ ته ونه رسو کیدای شي اخرۍ ته ونه رسو. دا بعض کسان داسې کوي چې په دې اوله کې عبادت شروع کړي په دې منځ کې بس دا کومه طریقه ده او د مسلمان طریقه نه چې دی په اولو شپو کې ګرمي جوماتونه ډکي د تراویحو لپاره او جوماتونه ډکي د منځونو لپاره بیا ورو ورو خلک چې نه بسېږي او کمزوري کېږي نو دا خو مؤمن ته ګورې ضرورت د دې لپاره نه چې بس د یو وخت کې جذبه کېږي او بیا به ختمه د جذبه ختمه شي. مؤمن د مرګه پورې د عبادت ته به جذبه کړي که په دې میاشت کې ستا دنیا ته څه نقصان ورسي پیسې لږې کمې شي او تېر شوي میاشت کې چې کمې ګټلي د هغې لږ کمې وګټي نه هېڅ پروا نه ده. دا په ټول کال کې دغه یو میاشت ده بیا پته نه لګي چې راځي او که نه به راځي. دا یو قدردان میلمه راغلی او په موږ باندې دا لازم دي چې دې میلمه قدر وکړو. دا میلمه د رب العالمین د طرف نه نو چې څومره د رب العالمین قدر کوو او تعظیم دغه زموږ په زړه کې دی نو بیا به د هغه د میلمه موږ تعظیم کوو قدر به یې کوو. الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي په دې میاشت کې د هغه د بندګۍ کولو او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي چې په دې میاشت کې موږ جنت وګټو او الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې موږ ته دې روژې ده سر راورسوو نو الله دې موږ ته روژې ده اخرني ورځې هم راورسوي او الله دې ورته موږ ورسوي او الله سبحانه وتعالی دې هغه وروڼه او خویندې وبخښي کوم چې په قبرونو کې پراته دي. الله سبحانه وتعالی په هغوی باندې رحم وکړي او الله سبحانه وتعالی هغوی قبرونه رڼا کړي او الله سبحانه وتعالی دې زموږ او د هغوی د ټولو ملاقات په جنت الفردوس کې وکړي.